په دې وخت کې ډېر مالیه ټولونکي او ګناهکاران عیسی ته ورنږدې شول چې د هغه خبرې واوري. خو فریسیانو او د شریعت عالمانو په خپلو کې په ګورېدلو پیل وکړ او ویلې دا سړی د ګناهکارانو سره ناسته ولاړه کوي او حتی د هغوی سره یو ځای ډوډۍ خوري. نو عیسی هغوی ته دا مثال راوړ: که چیرې په تاسو کې څوک 100 پسونه ولري او یو پسه ورڅخه ورک شي، نو هغه به څه کوي؟ آیا هغه به هغه 99 پسونه په دښته کې پرې نږدي او د هغه ورک پسه پسې به لاړ نه شي تر څو هغه پیدا کړي؟ کله چې هغه را پیدا کړي نو په خوشحالۍ سره به خپل اوږو ته پورته کړي او کله چې کور ته راشي خپل ټول ملګري او ګاونډیان به سره راټول کړي او هغوی ته به ووایي: زما سره په دې خوشحالۍ کې شریک شئ، ځکه چې خپل ورک شوی پسه مې وموند. زه تاسو ته وایم چې په همدې ډول کله چې یو ګناهکار توبه وباسي، نو په جنت کې به د هغه دپاره د 99 نیکانو په پرتله چې توبې ته اړتیا نه لري ډېره خوشحالي وي. یا فرض کړه د یوې ښځې سره د سپینو زرو 10 سکې وي او یوه ترې ورکه شي، آیا هغه به څراغ بل نه کړي؟ خپل کور به جارو نه کړي او ټول ځایونه به ونه لټوي تر څو هغه را پیدا کړي؟ کله چې هغه را پیدا کړي نو خپل ملګري او ګاونډیان به سره راټول کړي او هغوی ته به ووایي: زما سره خوشحالي وکړئ، ځکه چې ما خپله ورکه شوې سکه را پیدا کړه. په همدې ډول زه تاسو ته وایم کله چې یو ګناهکار توبه وباسي، نو د خدای فرښتې به د هغه دپاره خوشحالي کوي.